السلام علیکم. زما ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو د یو ډېر اهم خبر سره حاضر یم او اهم خبر دا دی چې د پښتو فلمونو نامور لیجنډ اداکار اسف خان صاحب له خیره ژوندی دی. شکر دی. نن یو کم 13 جنوري او د زیارت ورځ او کال 2015 دی. سهار راسې په د سوشل میډیا چې موږ ته غلیظ میډیا جوړه کړې ده په دې د اسف خان صاحب د مرګ خبر چا ورکړی دی. دا کار مخکې مې ولږ کړی و، د مردان سره تعلق و. اسف خان صاحب ورته ډېر په نرمه لهجه ویلي چې بچې زما په بچو د قیامت تیر کو. د هغه لوڼه دي په یورپ کې دي، په امریکا کې دي، په عربو کې دي، 9 لوڼې دي الحمدلله د هغه، او ایکي یو زوی دی. نو هغه خبر سره د هغوی په کور کې یو جړه، یو هغه لوڼو یې اوس که دې دوران کې که خدای مکعه په مسافرۍ کې د ده په یو لور باندې هارډ اټیک شوی وی، د دې ذمهوار به دغه سړی و چا چې دا ویډیو ورکړې وه. نن بیا چا خبر ورکړی دی چې د پښتو فلمونو نامور اداکار اسف خان صاحب وفات شو. افسوس د دغه ملګري په حال، صرف دې لپاره چې ستا ویور، ستا کتونکي زیات شي، ستا لایک او سبسکرایبر زیات شي، تا ته خلک ډېر زیات کمنټ وکړي او هلته تا ویر جوړ کو، غوغا دې جوړه کړه په ډېرو کورونو کې. زه د خپل علاقې نه ډېر لرې یم. سهار راسې ما ته به یو 200 ټلیفونونه راغلي چې دا خبر رښتیا دی او که دروغ دی. زه کله شهید خان صاحب ته ټلیفون کوم، کله یو ځي ته، کله بل ځي ته. اخري یو ملګري وي چې زما ورسره په خپله خبرې وشوې او ډېر زیات خفه و چې یاره دا قسمه کارونه دا خلک ولې کوي. نو د خدای او د رسول په خاطر زه هغه خلکو ته خواست کوم چې کله د نعمت صاحب پوزه کې مالوچ ورکړي، کله د یو بل اداکار د مشهورو خلکو په پوزه کې مالوچ ورکړي او کفن ورته واچوي په هغې کې، او هغه بیا خلکو ته چې دی وفات شوی دی. څه حاصلول غواړئ تاسو؟ الله مو منې کا او که نه منې کېږئ نو نور به دا اورېدونکي درته ووایي، دا کتونکي به درته ووایي چې خدای پاک دې تاسو سره څه وکړي. دغه یو پیغام و چې ما تاسو دپاره معلومات و چې تاسو دپاره مې په دې میډیا باندې خور کو. تمه لرم چې هغه خلک چې دا بدګماني ورته چې ګینې اسف خان صاحب وفات شوی دی، شکر الحمدلله اسف خان صاحب ژوندی دی، په اسلام آباد کې دی. زموږ سره خبرې او رابطه وشوه. ما ته عزیز تبسم صاحب ټلیفون وکړو، نامور هدایتکار. ما ته حمید پرویز صاحب ټلیفون وکړو. ما ته یامین صاحب د ګندف نه ټلیفون وکړو. د ډېرو ځایونو نه ټلیفونونه راغه چې موږ ته دا کنفرم کړه. ما ورته دا به دروغ وي، 100% به دروغ وي، او الحمدلله دروغ وخته. اسف خان صاحب ژوندی دی. او انشاءالله په خپله په دې میډیا سوشل میډیا چې ده کوم خلک د سوشل دپاره استعمالوي، هغوی دپاره سوشل ده، او دا کوم غلاظت چې دغه خلک خورئ الله دې ورته هدایت وکړي، او که هدایت یې نه نصیب کېږي نو خدای دې دا چینل تباه او برباد کړي. د الله په امان.